مور او پلار خو نن په دې فکر کې دي چې زه باید خپل اولادو ته د راتلونکي دپاره یو ژوند ور جوړ کړم، د کاروبار یو زمینه ورته برابره کړم. باید زما د مرګ ما بعد دی خو خپل سرای ولري چې پکې ووسیږي، یو څه د کاروبار د رزق ذریعه برابري. د دې دپاره پلار ډېر سخت تکلیفونه پر ځان وړي، لوږې وړي، تندې وړي، ګرمۍ وړي، یخنۍ پر ځان باندې وړي، مسافرۍ وړي، خو دپاره د دې چې زما زوی دې په راتلونکي کې په سهولت باندې وي. حالانکې دا ډېر غټ غلطي موږ کوو. پلار باید د زوی ته څه برابر کړي او پلار باید د زوی د کوم شي غم وخوري. آیا دغه غم دی چې زما د مرګ ما بعده به زما بچی د لوږې مړ سي؟ زما د مرګ ما بعده زما بچی د کرایه په سرای کې د کرایې د وجې مړ سي، یا په خیمه کې پروت د یخ د وجې به مړ سي؟ قطعا نه. د پلار څه چې الله کوم شی غوښتی دی د اولادو دپاره، هغه دا چې اولاد پر دې پلار باندې حق د دې لري چې ښه تربیه یې وکړي. قرآن کې الله وایي وامر اهلک بالصلات، خپل بچان ته د لمانځه امر وکړه. دا امر اله راځي چې پلار او زوی سره یو ځای. موږ خو عجبه یو، د زوی د راتلونکي د برابرېدو دپاره خپل ځان هلاکت ته اچو. حال دا دی چې دا الله زموږ څه نه دی غوښتی. ډېر دا رقمي چې پلار زوی ته د راتلونکي د برابرېدو دپاره په عربو جایداد پرېښی دی، لیکن چې پلار کړی دی د هغه زوی یې ډېوازي سوی دی. دا خو ستاسو الله نه دی غوښتی. کم شی چې خدای د پلار نه غوښتی دی پلار باید هغه ته مخه کړي. دا زموږ ډېره غټه غلطي ده چې موږ د اولادو دپاره د خپل مرګ ما بعده د دې د رزق فکر زموږ سره وي، د دې د سرای فکر زموږ سره وي، د دې د هستوګنځای فکر زموږ سره وي، د دې د خواخوږۍ فکر زموږ سره وي، د دې فکر چې د لوږې راسه مړ نه سي. لیکن د دې فکر زموږ سره نه وي چې زما د اولادو د مرګ ما بعده به الله زما د اولادو سره څه کوي. که زما اولاد مړه سوه، دا خو زما بې تربیې مړ سو، دا خو زما بې تعلیمه مړ سو، ما خو ده ته تعلیم نه ورکوي، ما خو دی نازوي، ما خو زه خو د ده د دې په فکر کې وم چې دی په دنیا کې د لوږې راسه مړ نه سي. هغه روحاني لوږه ورباندې راله، د ده آخرت یې ورته با کړي، اخروي ژوند یې ورته با کړي، او پلار په دې کې هېڅ فکر نه کوي. فکر خو دا پکار دی چې زما بچی زما د مرګ ما بعده نه، زما بچی به د خپل مرګ ما بعده د الله په حضور کې څه کوي، د ده آخرت به څه شي. د ده فکر که پلار ولري بس مشکل حل. نن چې زموږ بچیان بې تربیې پاتې، زموږ اولادونه بې تربیې پاتې دي، وجه دا ده پلار یې د ده د دنیا غم اخیستی دی، ځکه د اولادو څخه یې په واټنو یو ملک بل ملک فاصله اخیستې ده. نه یې تربیه سته نه شی سته، هلته خوارکۍ پلار یې زحمتونه پر ځان باندې وړي، لوږې و تندې پر ځان باندې وړي، د اولادو د دنیا فکر اخیستی دي. هغه خوارکۍ په هغه ستړیا باوجود اولاد یې روحاني مړ دی، هغه یو له چرو سره ګرځي، د فاسقانو سره ګرځي. حال دا دی الله موږ ته څه وایي؟ الله پلار ته وایي چې زوی ته د کاروبار زمینه برابره کړه. الله جل جلاله پلار ته دا وایي چې ته زوی ته خپل سرای برابر کړه، د رزق زمینه برابر کړه. نه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ای مؤمنانو، ځان او بچان د اور نه وساته. د دا سره دا معلوم شو چې د بچي دپاره د آخرت فکر وکړه، د آخرت ته اور یې وساته، ځان هم وساته او بچی هم وساته. په دنیا کې الله د رزق وعده کړې ده، په دنیا کې الله پاک جل جلاله د ده د استوګنځای د ده دپاره د کاروبار د رزق چې کومه الله پاک جل جلاله فیصله کړې ده هغه به ده ته رسېږي. که ته یې که نه، زه به تا ته 10 کسان دا رقم در وښیم چې د پلار د مرګ ما بعده هغوی ته د پلار د لوري کاروبار پاته سوی دی، جایداد و پیسې پاته سوي دي، لیکن د پلار د مرګ ما بعده هغوی په روحاني وژنه مړه سوي دي. روحانیت یې نسته، یا د بل په قتل کې ملوث یا د بل په غلا کې ملوث یا د بل په بېعزتۍ کې ملوث ټک ټک ویشتلی. نو دا اوس د جسماني لوږې مړ شو که د روحاني لوږې؟ نو بچی د روحاني تربیت ته ډېر ضرورت لري که جسماني غذا او کاروبار برابرول ته ډېر ضرورت. قرآن کې الله موږ ته وایي وامر اهلک بالصلاة، خپل بچان په لمانځه باندې امر که، د لمانځه تربیه دوی ته ورکه، ځکه دا دپاره د دې چې دغه بچانو دپاره لمونځ یا د پلار د لورې دغه تربیه چې کوم د هر قسم غټو
تحفو احسانات څخه دا غټ احسان زموږ علما لیکي چې یتیم هغه نه دی چې د هغوی مور پلار مړه سوي او دی د هغې پاتې وي یتیم هغه دی چې مور پلار یې ژوندي وي مور یې په باک نه راوړي پلار یې مصروفه وي بس دی د هغه سلوی سي دغه یتیم دی په حقیقت کې د دې نه معاشره هم په تکلیفیږي د دې نه انسانان هم په زحمت کیږي دا خپل ځان او انسانان ټول ورته اچي دغه اصل یتیم او بل روایت کې دا هم راځي چې در ټولو بهترینه تحفه د پلار ده در ټولو بهترینه تحفه د پلار ده هغه د زوی تربیه ده نه دا چې سرای ور پرېږده نه دا چې بل نه بل که چیرې د تربیې سره سره دا شان اوس خو بها لیکن ستا مد نظر باید تربیه وي نو زموږ پلرونه خواران په دې فکر کې دي دا ډېره غټه غلطي کوي چې زما بچی به زما د مرګ ما بعده څه کوي د دې دپاره پلار زغلي زامتونه وړي مسافرۍ وړي هغه زوی یې د ده په ژوند کې برباد پاته دی هغه د پلار تربیه غواړي هغه د پلار نظر غواړي هغه د پلار شفقت غواړي هغه د پلار روزنه غواړي او پلار یې په بل شي پسې دی بیا مشکل دا پیښ سي چې هغه د پلار په ژوند کې دا زوی مړ وي که جسماني ژوندی وي په حقیقت کې مړ روحاني تربیه نه لري پلار یې په مرګ هم خوشحاله سره د دې کورونه لري جایدادونه لري پیسې لري موټرې لري دا د ده لپاره چې ځغستل دي هغه ټول شان برابر دي لیکن د هغه باوجود دغه پلار د دې زوی په مرګ باندې خوشحاله دی ولې وجه دا ده چې موږ د زامنو دپاره چې کوم شی زموږ څخه غواړي یا پر موږ دي هغه موږ ورکړي نه دي چې هغه د پلار شفقت دی د پلار نگرانی ده د پلار تربیه ده د پلار دته ښه ادب ور زده کول دي دغه د پلار څخه غواړي چې په ده باندې داسې تعلیمات اول وکړي چې هغه باندې د هغه تعلیماتو په رڼا کې دی خپل خدای وپېژني مشرانو کشرانو وپېژني د معاشرې ادب وپېژني بیا به دغه پلار د دغه بچي دپاره خوشحاله هم وي او زړه به مطمئنه هم وي او که چیرې بچی په دې تربیه نه وي بیا به دغه بچی د پلار دپاره د غاړې توک ګرځي